الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دریم درس دی د فقه اکبر څخه د الله تعالی جل جلاله د صفاتو اړوند ډېرې مهمې درې څلور مسلې دي. هیله کوم دغه درس تر پایه د سره تعقیب کړئ. زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده، لم یزل الله تعالی همیشه ولا یزال او همیشه به وي باسمائه و صفاته، د خپلو ښایسته نومو او صفتو سره به همیشه وي او همیشه د الله جل جلاله صفات دوه ډوله دي. یو سلبي صفتونه دي. سلبي هغه صفتونه دي چې الله تعالی جل جلاله ته نه ثابتېږي، د الله تعالی څخه نفي دي. تعریف یې داسې دی، هر هغه صفت چې الله تعالی جل جلاله د خپل ذات څخه نفي کړی وي، یا هر هغه صفت چې رسول علیه الصلاة والسلام د الله تعالی جل جلاله څخه نفي کړي، هغه ته سلبي ویل کېږي. لکه مثلا د خبرې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله لا ینام، بلا شک الله تعالی جل جلاله نه بیدېږي، ولا ينبغي له ان ينام، او نه الله تعالی ته شایي چې بیده دي سي. دا د خوب صفت د الله تعالی جل جلاله څخه نفي کړل سوی دی په دې حدیث کې. نو خوب چې دی دا سلبي صفت دی. دا غرنګ الله تعالی جل جلاله فرمایي ولقد خلقنا السماوات والارض في 6 ايام، بلا شک الله وای موږ اسمانونه او مځکې پیدا کړلې په 6 ورځو کې. وما مسنا من لغوب، او موږ نه یې مسه کړې ستړیا، موږ ته ستړیا نه ده پېښه سوې. دا لغوب و ستړیا د الله تعالی جل جلاله څخه الله تعالی د خپل ذات څخه نفي کړې ده. نو هر هغه صفت چې الله تعالی ته نه ثابتېږي هغه ته ویل کېږي سلبي صفت. ټول هغه صفتونه چې هغه د احتیاج وي الله تعالی جل وعلا شانه د هغو صفاتو څخه پاک دی. دوهم ډول صفتونه چې بیا بلل کېږي ثبوتي. ثبوتي هغه صفاتو ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله لره الله خپل ذات ته ثابت کړي وي، یا رسول علیه الصلاة والسلام د الله تعالی دپاره ثابت کړي. دا ثبوتي صفتونه چې الله تعالی ته ثابت دي دا بیا درې ډوله دي. یو ډول ته ویل کېږي ذاتي. ذاتي هغه صفتونه دي اووه دانې دي چې د هغو صفاتو په ضد سره الله نه موصوف کېږي. ژوند د الله تعالی جل جلاله ذاتي صفت دی. همیشه الله تعالی جل جلاله سره دا صفت سره دی، هیڅ کله دا صفت الله تعالی څخه نه ایسته کېږي. علم دا د الله تعالی جل جلاله ذاتي صفت دی. قدرت دا د الله تعالی جل جلاله ذاتي صفت دی. اورېدل دا ذاتي صفت دی. لیدل دا ذاتي صفت دی. کلام دا ذاتي صفت دی. اراده دا ذاتي صفت دی. الله تعالی جل جلاله لره دغه اووه ذاتي صفات دي. او بلې بیا فعلي صفات دي. فعلي صفات دا هغه صفاتو ته ویل کېږي چې د هغه صفات په ضد سره هم الله موصوف کېږي. مثلا عزت ورکول ضد دي ذلت ورکول، عزت هم الله ورکوي، ذلت هم الله ورکوي. ژوند ورکول ضد دي مرګ ورکول، ژوند هم الله ورکوي، مرګ هم الله ورکوي. تخلیق دغه رنګه فعلي صفات یې خورا بې شمېره او ډېر دي. صحت ورکول، مرض هم ورکول. صحت و مرض دواړه د الله له طرفه دي، خیر او شر دواړه د الله له طرفه دي. او بل بیا دي خبري. خبري هغه صفات ته ویل کېږي چې هغه صفاتو په حقیقتو د هغه صفاتو په ماهیت باندې انسانان نه پوهېږي. هغه داسې صفات دي چې د الله تعالی جل جلاله دپاره په قرآن کې الله تعالی خپل ځان ته ثابت کړي دي، خو موږ یې په حقیقت نه پوهېږو. مثلا د خبرې ید معنا لاس. الله تعالی جل جلاله لره ید لاس ته څنګه لاس د الله سره شای. الله تعالی جل جلاله لره د نفس ثابت څنګه نفس د الله سره شای. د الله تعالی جل جلاله د وجه یادونه راغی، د وجه مخ ته وایي څنګه چې د الله تعالی جل جلاله سره شای. یعنی دا خبري هغه صفاتو ته ویل کېږي چې هغه په اعتبار د انسان اجزا وي، لکه مثلا پونډۍ، لکه لاس، لکه سترګې، لکه مخ. دا په اعتبار د انسان اجزاوي دي، مګر د الله تعالی جل جلاله دپاره چې دغه صفتونه په قرآن کې یادونه سوې ده، دا داسې صفات دي چې څنګه موږ عقیده دا رقم ده چې څنګه د الله تعالی جل جلاله سره شایي هغسې دا دي. مثلا دا صفتونه
آیات شریف کې یادونه راغلې ده ید الله فوق ایدیهم. نو د الله تعالی جل جلاله د پاره د ید یادول څنګه لاس الله لري، څنګه چې د الله سره شای، څنګه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. الله تعالی جل جلاله لره د وجه یادونه راغلې ده، څنګه وجه او مخ، څنګه چې د الله تعالی جل جلاله سره شای. د غرنګ د ساق د پوندې یادونه راغلې، څنګه چې د الله تعالی جل جلاله سره شای. دا ته خبري صفات چې دي د دې په کیفیت باندې موږ نه پوهیږو. موږ داسې وایو چې څنګه بلا کیف، څنګه چې الله تعالی جل جلاله سره شای. پس یو خبره کو د سلبي صفاتو اړوند یو خبره ډیره ضروري ده. الله تعالی جل وعلا شانه لره کوم صفات چې الله تعالی ته نه ثابته، الله تعالی ورڅخه پاک وي، دا محض دغه صفت نه پې کولو کې وایي مدح او صفت نسته. که یو څوک داسې ووایي چې ان الله لا ینام، ان الله بلا شک الله تعالی لا ینام نه بیدیږي، دغه د خوب صفت چې د الله تعالی څخه منفي سوی دی، فقط په دې نفع سره د دې صفت په نفي کولو سره مدح او صفت نه رامنځته کېږي. نو قاعده علماو داسې ایښې ده چې کوم صفت چې د الله تعالی څخه نفي کړل سوی دی، د هغه صفت د ضد کمال د دې جملې څخه بیا معلومیږي. څنګه؟ ان الله لا ینام، الله تعالی جل جلاله نه بیدیږي لکمال حیاته، د الله تعالی جل جلاله د حیات او د ژوند د کمال له وجې. ګوره د خوب ضد چې دی ویښوالی او حیات دی، دا خوب یو ډول مرګ دی. الله تعالی جل جلاله د خوب څخه او د مرګ څخه پاک دی. نو چې الله تعالی نه بیدیږي لکمال حیاته، د الله تعالی جل جلاله د حیات د کمال له وجې سره. او دا غرنګ هغه آیت شریف کې موږ وویل چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولقد خلقنا السماوات والارض في 6 ايام وما مسنا من لغوب. الله جل جلاله فرمایي و یقینا موږ اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي په شپږو ورځو کې، او موږ نه یو مسه کړي ستړیا الله تعالی جل جلاله ته نه ده ثابته. الله تعالی جل جلاله د ستړیا څخه پاک دی لکمال قدرته، ځکه د الله تعالی جل جلاله قدرت دونې کامل دی چې ستړیا نه ورته راځي. او یو بل خبره هم د الله تعالی جل جلاله د صفاتو اړوند پکار ده، هغه دا خبره ده، دا ډیره ضروري خبره ده، لم تحدث نه نوی کیږي له الله لره صفاته د الله تعالی جل جلاله صفاتونه ولا اسم او نه یو نوم. د الله تعالی جل جلاله نومان ټوله ازلي او ابدي دي. د الله تعالی صفاتونه کې نوښت او تغییر او زیادت نه راځي. او دا غرنګ د الله تعالی جل جلاله نومان او صفاتونه، شایسته نومان او شایسته صفاتونه د ازلي او ابدي دي. نویوالی، تغییر او تبدیل او زیادت دا نه پکې راځي، ځکه دا تغییر دا یو ډول نقصان دی، او د هر ډول نقصان څخه الله جل جلاله پاک دی.